له الف څخه تر یا پورې د هومر پرو زده کړه. په دې ویډیو کې به دا زده کړو چې څرنګه د هومر پرو پروګرام کې خپل موقعیت راولو او لوډ ورته انسرټ کړو. د دې موضوع د پوهېدو لپاره ویډیو راسره مخکې وګورئ. مخکې تر هر څه لایک او سبسکرایب مو له یاده ونه وځي تر څو زموږ نورې ویډیوګانې هم وکتلی سئ. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ښه راغلاست وایم د هومر پرو پروګرام زده کړې ته له ما وحید الله امرخیل سره. په دې ویډیو کې به دوستان دا زده کړو چې څرنګه هومر پرو پروګرام کې خپل موقعیت وټاکو او هغې ته لوډ ور انسرټ کړو. دوستانو موږ په تېرو ویډیو کې د هومر پرو له محیط سره اشنا سولو او د هومر پرو ډاونلوډ او د هغه د کراک له منځه وړل مو زده کړله. نو دې ویډیو کې غواړو دا زده کړو چې څرنګه هومر پرو ته موږ خپل موقعیت ور انسرټ کړو او هغه ډیټا ورته انسرټ کړو. نو راځو هومر پرو را خلاصوو ځکه موږ فعلا آنلاین یاستو. نو د دې لپاره یو څه وخت نیسي د اول دفعې د را خلاصولو لپاره. نو وګورئ دلته دوستانو هغه خپلې لایبرریانې دی اپډیټ کوي. دې لپاره یو څه وخت نیسي. نو دې ته به منتظره پاتې شو تر څو دی خپل لایبرري اپډیټ کړي او وروسته له هغې څخه موږ ته اجازه راکړي. دا د دوستانو فعلا خلاص ښکاري. نو راځو دغه صفحې سره اشنا سولو چې دا صفحې کې څه شی وه او څه ډول وه. که چیرې نه یاستئ ورسره اشنا نو هغه تېره ویډیو یا هغه اوله ویډیو وګورئ. انشاءالله هلته به بیا په دې پوه سئ. نو راځو فعلا دلته موقعیت موږ انسرټ کوو. له دې نقشې څخه استفاده کوو. موقعیت په دوه ډوله انسرټ کولی سو. یو خو دا ډول دی چې تاسې راسئ خپله نقشه کې خپل ځای را پیدا کړئ. مثلا زما هرات په کار دی. زه راځم دلته هرات سرچ کوم. دا د هرات دلته پې باندې کلک وکړئ. یا هم راسئ دلته په دې ځای کې تاسې ولیکئ افغانستان. وروسته له افغانستان څخه کامه ورکړئ یا هم نقطه. وروسته چې کوم ځای ستاسو په کار وي د هغه ولایت نوم ولیکئ. مثلا زما هرات په کار دی، زه هرات لیکمه. که چیرې ستاسو د هرات کومې ولسوالۍ په کار واوسیږي نو بیا نقطه ورکړئ، هماغه ولسوالۍ ورته ولیکئ. او که مستقیما د خپل د هرات ښار په کار وي بس همدومره کفایت کوي. نو راځو یوازې یو انټر سره خپل راځي دا لوکیشن موږ ته همدلته درېږي. نو لږ زر کې به وخت ورکړو تر څو راسي. دا دی دوستانو خپله موږ ته هرات راواخیسته. فعلا دوستانو موږ ته لوکیشن راواخیسته. لوکیشن چې کله راواخلو دوستانو دلته تاسو ته تایید کېږي. ګورئ هغه لوکیشن یې موږ ته تایید کړي د ځای کې چې هرات دی، افغانستان دی. هغه کوم یو کوردینات چې لري هغه یې هم موږ ته راکړله. فعلا غواړو د دغې منطقې موږ د سولر او وینډ ډاټا راواخلو. دا څرنګه راخلو؟ راځو دلته په ریسورس باندې کلیک کوو. ګورئ که زه چیرې دلته راسم ریسورس برخې ته، فعلا زه هیڅ سورس نه لرمه. ګورئ دلته د ما سورس صفر دی. زه هیڅ شی نه لرم، نه د سولر سورس لرم نه د وینډ سورس لرم. خو که زه چیرې دلته اوس ورته اډ وهم، ګورئ ما تاسو ته ویلي وو چې هوم باندې کلیک وکړئ تاسې همالته ځئ. نو زه راځم په هوم باندې کلیک کوم. ګورئ بېرته موږ راغلو دلته. زه اوس وهمه ریسورس. کله چې ریسورس وهمه دغه ځای ټوله ډیټا ما ته انسرټ کېږي. دغه صفحه را خلاصه یې کړله راته. ما ته ووایه ستا کوم منابع په کار دي. زه ورته وایم سولر منابع مې هم په کار دي، د وینډ ریسورس مې هم په کار دی. دا هم راته وایي چې څومره باد لري دا ساحه، او ټمپریچر یې هم زما په کار دی. دا مې هم په کار کېږي. که چیرې یوازې ستاسې د سولر په کار وه، دا دوه ورته مضرات نه درلود، یوازې هماغه ټیک مارک یې. او که ټول ته ضرورت لرئ ټول ټیک مارک یې. زه وایم ټول ته ضرورت لرم، ټول ټیک ماروم او راورته وهمه ډاونلوډ. کله چې په ډاونلوډ باندې کلیک وکړو نو دغه ډیټا ماته ډاونلوډ کېږي. دلته ګورئ ډیټا ډاونلوډ سوله. که زه اوس راسم د ریسورس برخې ته، ګورئ دا ګرافونه فعلا ټول ډک سول. وخته دا ټول خالي وو. ولې؟ ځکه هغه وخت کې ما ریسورس نه و اډ کړي. فعلا دا راغله. د وینډ ډیټا هم راغله راته، د سولر ډیټا هم ماته راغله. او که چیرې ټمپریچر ته لاړ سم د ټمپریچر ډیټا هم دلته ماته موجوده ده. که چیرې یوه مې نه وای راخیستې بیا هغه نه راتلله. بېرته به راسو هوم ته. زمونږ کار له دې سره خلاص. اوس راځو د لوډ برخې ته. له لوډ له برخې څخه شروع کوو. ګورئ دغلته تاسو ته ما وویل سکیمټیک ډیاګرام چې وه دا فعلا هېڅ نه لري. خو چیرې زه لوډ ته راسمه دلته دا بیا اوس فعالېږي. ګورئ دلته څه ډول فعالېږي، دلته ښه متوجه واوسئ. راځو فعلا لوډ برخې ته. په لوډ برخه کې تاسو خپل لوډ انسرټ کولی سئ ورته. دغلته تاسو اول سر کې درې اپشنه درکړي دي چې پکې لیکلي دي پیک مانث. دا څه معنا؟ یعنې تاسو هغه اعظمي مصرف په کومه میاشت کې لرئ؟ جنوري په میاشت کې لرئ که د جولای په میاشت کې؟ دلته یوازې جنوري او جولای ښودلي دي. دا د دغه دوو قطبو لپاره ښودلي دي، یعنې دوو ساحو دپاره. که تاسې په شمالي نیمه کره کې یاستئ که جنوبي نیمه کره کې یاستئ، دا د هغو دپاره یې په دې شکل کړي. ځکه زمونږ ژمی او د هغوی ژمی په یو وخت کې نه وي. زمونږ چې ژمی هلته مثلا شاید ژمی ونه اوسېږي، هلته مثلا په
اوړي کې شاید مصرف ډیر وي، دلته په ژمي کې مصرف ډیر وي، د دې لپاره دا کم کړي دي. نو که چیرې پیک مانډ نه لرئ دا نن ونیسئ. او بل ته راځو دوستانو، خپله هومر پرو چې دی موږ ته به د سټنډرد په مطابق باندې ځینې لوډونه تیار رسولي دي. مثلا موږ ته 4 ساحې تیار راکړي دي، ریزیډنشیل دي، کمرشیل دي، انډسټریل دي او کمیونټي دي. که چیرې دغو کې ستاسې وي، مثلا ریزیډنشیل دی دا د کورونه دي چې موږ په کې ژوند کوو، او که چیرې ستاسو کورونه کې لوډ وي تاسې اوکې کې خپله هغه هومر پرو یو سټنډرد شکل باندې ډک کړی دی تاسو درکوي. او که وایي نه زه خپله یو لوډ رسوم، نو بیا بلانک راسه ګورئ ښیان دا ځای خالي څه دا تاسې خپله رسولی سئ. نو زه د ریزیډنشیل نیسمه چې یو نمونوي هم تیار پکې رسېدلی دی، ګوره تیار رسېدلی دی. دا چې اوکې کو ګوره دې له انزرټ سره دې ساحې تغییر وکړه. دلته یې ماته څه شی راښکاره کړله، یو ډیاګرام یې راښکاره کړ. زه ایسي لوډ انتخاب ایسي لوډ مصرفوم، مصرف کوونکی مې هم دغومره دی. نو فعلا دوستان دغه ساحې چې دي دلته موږ ساعتونه لرو، د ساعتو په مطابق باندې موږ ته لوډ راکړی دی، کیلو واټ څومره دی. ګورئ له 0 ساعت نه شروع کېږي تر 23 ساعته پورې. د یوې میاشتې البته دلته موږ ته راکړی دی چې هغه کومه میاشت ده؟ جنوري میاشت ده. که چیرې نورو میاشتې مو هم په کار وي نو راسې دلته ورته وایه شو آل مانثس، د ټولو میاشتو ډیټا دلته تاسو درکوي. که مو چیرې تغییرات پکې راوستله هغه هم پکې راوستلی سئ، او چې هر ډول ستاسو زړه واوسېږي په همغه ډول باندې یې تغییرولی سئ. ښه دوستانو دا وه د لوډ برخه. نو دلته چې دوستانو تاسو ته ګرافونه درکړي دي چې په څه ډول باندې کولی شو دا کار کړو. که چیرې ستاسو یو لوډ وي همدا یو لوډ فعاله کړئ. که وایئ نه مثلا زه 2 کورو ته همزمانه ډیزاین کوم، نو دویم لوډ هم دلته فعاله کړئ. دا دویم لوډ برخه ده، دا هم فعالولی شو. که زه اوکې ورته ووهمه ګورئ دلته 2 لوډه ماته فعال شوله، دا اول لوډ دا دویم لوډ، ما دواړه یو شی نیولي دي. کولی شئ تاسې تغییر کړئ، هېڅ فرق نه کوي. که چیرې دلته وګورئ دوستانو دلته بلې هم راوستلي دي په نامه د ډیفریبل لوډ. دغه ډیفریبل لوډ څه شی دي؟ دا هغه لوډونه دي چې کله وي کله نه وي، او دا نور لوډونه خو چې دي دا همیشني لوډونه دي، یعنې په همیشه په یو حالت کې وي. د کور دی همیشه په کور کې یو حالت دی، او دغه چې دي دا په یو حالت کې نه وي. مثلا د انتنونه دي دوی همیشه یو حالت کې نه وي، کله بیروبار پې زیات وي، خلک زیات زنګونه وهي نو هلته لوډ زیاتېږي، برق هم زیات مصرفېږي. که بعضې وخت کې لوډ کم وي او کم مصرفېږي، دا هغه ساحو دپاره کارېږي. که چیرې مو دلته هم تاسې کوم ډیټا درلودله انزرټ یې کړئ، او که مو نه درلودله دې نه هم تېرېږي. دا چې دی بیا ساعتوره ډیټا نه درته اخلي، دا میاشتنۍ اوریج ډیټا درته راباسي. د مثلا جنوري په وخت کې څو کیلو واټه پر ډې ته لرې، په فبروري کې څومره لرې، دا ټول درته په دې شکل باندې راخلي. نو زه وایم دا لوډ مې نه دی په کار، بېرته یې ریموف کوم. ګورئ دلته ورکېږي دغه ساحه چې دا ماته ټول د ډیټا د پروژې خلاصه ماته ښکاره کوي. نو زه راځم دا بل لوډ هم بېرته ریموف کوم، لرې کوم یې. وروسته له دغې څخه راځو دوستان دلته ټرمل لوډ دي، دا هم په همدې شکل کېږي. یو ټرمل یو لوډ دی، دویم ټرمل 2 لوډ دی. یعنې تاسو کورونه ګرموئ، په بلاکونو کې چې څوک ژوند کوي هغوی په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د کورونو د ګرمولو یا هم مرکز ګرمۍ سیسټم لري، هغه باندې کورونه ګرموي، ورته په یو ځای کې اور بل کړی اوسېږي، نورو ځایو ته خپله د مرکز ګرمۍ په واسطه باندې حرارت انتقالېږي. نو دا کې هم دوستان دا به بېرته په یو بله ویډیو کې هر یو جدا جدا تشریح کړو، د ګرافونه او د دوی ډکول دا به ټول په هغې کې انشاءالله تشریح کړو. دلته یوازې یو معرفي ورباندې کوو، او بیا د پروژې په برخه کې هم د منظم رسو تاسو ته چې تر هغو پورې تاسې خپله هم بیا یوه پروژه وسیه رسولی. نو فعلا زه دا لوډ هم بېرته ریموف کړم، دلته ورکېږي، ګورئ دلته خپله پیدا کېږي. دغه چې دی ما تاسو ته په اول سر کې مې ویل سکیمټیک چې دی دا یو ډیاګرام تاسو ته ښکاره کوي چې ستاسې ټول ریزلټ دلته درته راځي، چې څه کارونه مو کړي دي هغه ټول ریزلټ په شکل دا دلته ښکاره کوي. تاسې نور مجبوره نه یاست چې هغه ټول پیپر یې ووایه، که چیرې یوازې همدغه ډیاګرام ته هم وګورئ تاسې پوهېږئ څه خبره ده په دې کې. نو دوستان دا برخه نور بله برخه کې به انشاءالله راسو په کمپوننټس باندې به بحث وکړو. نو د لوډ برخه هم انشاءالله هم دومره کفایت کوي، په دې هیله چې ورباندې پوه شوي اوسېږئ. بیا هر یوه برخه په تفصیل سره تشریح کوو او پروژه هم پکې رسوو انشاءالله.